د موږ ښځو تعریف د استقلالیت نه چې دی دا دی چې کله موږ درس ووایو سترګې م خلاصې شولې نړۍ م ولیدله لوړ بوټان واغوندو په ظاهر کې تغییر راویلو شونډې غټې کړو د خدای دغه څه کومه څیره چې موږ تر کړې ښایسته که بدرنګه په هغو کې نور هم ګوتې وویو بیا پخه په پخه کېږدو وګرځو موږ وایو چې موږ مستقل یو او دا د موږ حقونه دي او نورو ته هم وښیو ډینرانو ته وایي چې وګورئ موږ دغه حقونه غواړو موږ مستقل یو استقلالیت دو ته وایي نه قربان زه اوس تاته ووایم چې استقلالیت یا مستقل یا پوی پاتې کېدل دا د هغو ښځو تعریف دی چې همدا اوس په افغانستان کې په داسې شرایطو کې 80 سلنه ښځې لري هغه ښځه چې یوه ښه میرمن پاتې شوې ده که کار یې نه دی کړی که بېسواده هم ده اما د خپل خاوند تر څنګ د کور مدیریت یې ښه کړی دی ښه اولاد یې روزلی دی ښه تربیه یې خپل اولاد ته ورکړې د خپل خاوند فاینانشلي برخه یې ښه صحیح مدیریت کړې ده د خپل خاوند تر څنګ که هغه بیرون دی دا د کور دننه هر څه ته متوجه ده سلیقې ته متوجه ده د کور سلیقې نه یې ښکاري د دې د سلیقې نه ښکاري د اولادو د تربیې نه ښکاري هغه ښځه مستقله ده هغه ښځه پوی ده سواد یوازې دا نه دی چې ته صرف کتاب ولولې ډیګري واخلې استقلالیت یا مستقل کېدل یوازې دا نه دی چې زه په ظاهر کې تغییر راولم پښه په پښه واړوم او بیا یو نر ته ووایم چې زه مستقله یم ما درس ویلی دی او دا د ما حق دی نو مستقل پاتې کېدل یا استقلالیت درلودل دا دی چې د ما پلار اجازه راکوي چې زه درس ووایم زه کار وکم اما کار د پیسو لپاره ونه کم ولې چې دا د ما د پلار مسؤلیت دی چې ما لپاره پیسې وګټي نفقه مې په پلار ده تر څو چې واده کم کار د دوی لپاره کم چې ما د کوم درس چې ویلی دی په دو برخه کې زه علاقه لرم چې کار وکم او اسلام د کوم چوکاټ لازم ماته ویلي چې څه باید وکم نو کله چې تاسو واده کوي او دلته بیا اسلام تکرار کړی دی چې د تاسو نفقه په خاوند باندې ده او دا یو د هغو مسؤلیتونو نه دی چې اسلام خاوند ته ورکړی دی دا په دو معنا نه ده چې خدایمه کې اسلام په تاسو باندې قیدګیري کا دا په دو معنا ده چې اسلام تاسو ته دومره سخت مسؤلیتونه درکړي دي چې هغه یو نر نشي کولای د تاسو په رقم مهربانه پاتې شي د خپل اولادونو لپاره یو نر نشي کولای د تاسو په رقم تر ګیزه پورې د اولاد لپاره ویښ پاتې شي نو دا یو ظلم دی چې بیا تاسو ته دا هم وویل شي چې تاسو باید کارم وکړئ دا ظلم تاسو خپله په خپلو ځانو باندې کوئ چې موږ کارم کوو موږ واده م لرو او بیا بونس هم تاسو ځان ته ورکوئ او ملامتوئ هم نران دا بونس ځان ته مه ورکوئ دلته تاسو ته اسلام آسایش درکړی دی او که تاسو وینئ داسې ما ډېرې ښځې لیدلې دي چې دوی زده کړې کړي دي کله چې واده کړی دی دوی د کور نه هغه کار کړی دی 3 ساعته 4 ساعته 8 ساعته د هغو تر څنګ اولاد ته متوجه دي هر څه ته متوجه دي صحیح ده ښه خبره ده نو هغه عامیانه متل دی وی په کورنۍ کې مور و پلار هغه چاته ډېر مسؤلیتونه ورکوي چې په هغوی حساب کا او کله چې دوی مړه کېږي هم هغو چاته وصیت کا چې په هغوی ټول عمر حساب کړی وي پوه شوی وي که زه دا وصیت وکړم ما دا اولاد پوره کوي نو اسلام هم کله چې ښځو ته دومره زیات مسؤلیتونه ورکړي دي دا په دو معنا ده چې زیات ارزش یې ورکړی دی دا په دو معنا ده چې د هماغسې برعکس څومره زیات هغه ارزښت او حقوق تاسو ته درکړي دي استقلالیت نه د موږ معنا غلطه ده زه نن د افغانستان هر یوه ښځې ته چې یوه ښه مور پاتې شوې بېسواده ده اما ښه مور پاتې شوې ده مستقله یې آفرین قهرمانه یې زه نن هر هغو جلکۍ ته چې مکتب په بندۍ پوهنتون په بندۍ اما په کور کې ناسته ده د ورور سره اوږه په اوږه د ورور کتابونه لولي د ورور نه یو څه زده کوي د ورور کالي وتو کوي د ورور کوټه پاکوي د ځان کوټه هم پاکوي د کور سلیقې ته رسي آفرین مستقله ده آفرین په داسې شرایطو کې قهرمانه ده زه نن هغو ښځې ته چې خاوند شپه ورځ ورک دی اما دا کور کې تکې تنها د اولادو تربیې ته رسیږي د اولادو مدیریت ته رسیږي نظم ته رسیږي ترتیب ته رسیږي آفرین ته قهرمانه یې زه نن هغو ښځې ته چې حتی دغه په فکر کې نه دي چې خپل ظاهر کې څه تغییر راویلي اما ټول فکر او اوش د کور په نظم په ترتیب کې دی او ټول اوش
ستاسو فکر دا دی چې څه رقم یوه ښه آینده ولري، څه رقم په آینده کې یو ښه مالي سیوینګ ولري، تر څو چې نه خاوند یې لوږې ته مجبور شي، نه دا محتاج شي یو چاته او نه هم اولادونه یې محتاج شي. آفرینه. زه نن دا آفرین خپلې مور ته ورکومه چې بېسواده وه، اما داسې یو ژوند یې جوړ کړله چې نن یې اولادونه هم چاته محتاجه نه دي او باتعلیمه هم شوه. زه نن دا بونس ټولو هغه خویندو میندو ته ورکومه او ورته ویم چې تاسو مستقله یئ، چې په هر حالت کې تاسو په ځان کې د قدرت پیدا کړی دی او ژوند ته هم دوام ورکړی.